دا کہانی د یو سړي په باره کې ده چې هغه په پارک کې د خپلو بچو سره ناست وي او وږي خوري لګیا وي چې ناڅاپه یې زوی چغې جوړې کړي چې پاپا مرچکې دې پکې. نو پلار ورته وایي چې ولې دې پې اچو، چې زوی ورته وایي چې اصلي مزه خو دې کې ده. او څنګه چې پلار هوښه نظر واچوي نو په هر څیز باندې مسالې اچولې کېږي. په دې سره دغه په ذهن کې د یو نوي کاروبار سوچ راشي، بیا هغه لګیا شي او په خپله یوه چکني تیاروي. خو څنګه چې په کشري زوی خوري نو د خرابې ذایقې سره مرچکې پکې هم د حد نه سیوا وي چې هغوی یې په خپله هم نشي خوړلی. خو هغه هم د هڅې کېناستو والا نه وي، هغه بیا لګیا شي. بل طرف ته د نورو کمپنیانو والا د مستوي مرچکو استعمال کوي چې په یو ګوټ سره په سونو پیکټ تیاروي، چې بل خو هغه په قدرتي سیزونو کې ښه خوند جوړول غواړي، ولې چې د هغه دا سوچ وي چې اصل ذایقه په قدرتي سیزونو کې ده. د دې د وجې هغه د مارکیټ هر قسمه مرچکې هره نوې زړه طریقه استعمال کی او یو مساله تیاره کی چې په چپسو یې اچوي او د خپل کشري زوی مخې ته ایږدي. او څنګه چې اولنۍ چپس خولې ته اچوي نو بیا یې خوله سوځي، خو دوی ته وایي چې ذایقه بهترینه ده. دا هغه وخت وي چې دنیا د ټولو نه د مشهورو چپسو شروعات وشي چې د هر ماشوم لومبې خواهش جوړ شي. د دې سړي نوم ریچارډ وي چې په یوې کارخانه کې د صفایي کار کوي. ریچارډ دې ملک ته په غیر قانوني توګه باندې راغلی و او د پلار یو شرابي و چې په نشه کې به په ده اکثر تشدد کوو او مور به ول سکول ته روزانه یو برګر ورکو چې د څه د وجې به د ملګرو هر ورځ د پسې خنداګانې او تنګو به. خو کاروبار د هغه په وینه کې هغه ګډې شوي و. یو ورځ هغه دغه ملګرو ته وایي چې دې خوراک د هر سړي کار نه دی، دا صرف خانداني خلک خوړی شي. په دې سره یو هلک همت کوي او د هغه د برګر نه چک واخلي. هغه داسې ذایقه په خپل ژوند کې سکړی نه وي. او کله چې بل ملګری رامخکې شي نو دی ورله لاس نه وي چې دې قیمت $1 دی، ولې چې دا قیمت ډیر زیات لیکوي. خو هم دله $1 ورکوي چې په دې سره نه صرف د خپل ژوند لومبنی برګر خرڅ کړي بلکې د خپل کلاس فیلو د جوړې زړه هم وګټي او ډیر زر په ټول سکول کې د برګر تعریفونه مشهور شي. او په سبا باندې پر راتلو سره درې برګرې خرڅې کړي او بیا په بل سبا باندې د برګرو نه بیک راډک کړي او هغه هم خرڅې کړي او دغه ټولې پیسې ځان له جمع کوي. خو یو ورځ د قسمت د خپل ځان ښکاره کړي. کله چې دی په دکان کې د جوړې دپاره ګرانې چاکلیټې اخلي نو د نسل د وجې دوکاندار په د غلا شک وکړي او پولیس راغواړي چې یو بې ګناه ماشوم پې گرفتار کړي. دا هغه وخت وي چې د ریچارډ غوندې شریف او محنتي ماشوم د جرمونو په دنیا کې قدم کېښود او هغه او د هغه ښځه جوړې د دواړو نه نامي ګرامي مجرمان جوړ شي چې هره ورځ به یې د پولیس مقابله کوله او ژوند به یې د ځان په شان د بد عملو سره و. د دوی به هر دویمه ورځ په جیل کې وه او همدغسې به په هفته کې خامخا عدالت ته. اوس د دوی دپاره دې زندګۍ نه راوتل ډېر مشکل و، ولې چې اوس د جرمونو نه علاوه د دوی سره روزګار هم نه و. خو دا هر څه هله بدل شي چې کله د ښځې ماشوم په ګېډه شي نو خاوند ته وایي چې موږ له به د خپل نسل دپاره بدلېدل پکار وي، ګینې د هغوی به هم زموږ په شان ټوله زندګي په جیلونو او په جرمونو کې تېره کړي. د ښځې د مینتونو او د خپل اولاد په باره کې د سوچ نه پس هغه فیصله کوي چې زه به دغه ملګري هم پرېږدم. خو د شرافت لاره دومره هم اسانه نه وه، ډېر زر د غربت چپې راګیر کړي. هغوی سره دومره پیسې نه وي چې زوی له پې واخلي. د دې د وجې به د پیو په ډبي کې اوبه اچولې، د بوټانو د ګنډلو پیسې ورسره هم نه وې پاتې. ښځې به سره د خپل ورکوټي زوی په سړک باندې څیزونه خرڅول او ریچارډ هم بې روزګاره و. ښځه وله کاغذونه هم تیار کړي چې دې کم کارونه کولی شي، خو د نسل او د زوړ مجرمانه ریکارډ د وجې څوک یې هم د ځان سره نه اخلي. په دې کې هغه یو دکان ته نوکرۍ دپاره ورغلی وي چې بار د هغه ښځه او بچي د هغه انتظار کوي. په دې کې د هغه زوی په یو ګاډي پسې چینګم انخلوي چې په دې کې د هغه ګاډي مالک راشي او د هغه زوی ته کنځلې کوي او تکې وله هم ورکوي. او کله چې ریچارډ ده وویني نو هغه په منډه ورپسې راشي، خو ښځه د جګړې نه منې کوي چې یاسې هم درته نوکري نه میلاویږي او که جګړه دې وکړه نو پولیس به د ستا د خبرې اورېدو په ځای باندې به ډایرکټ په جیل کې اچوي. او زوی ورته وایي چې یاسې فضول هم په ځان باندې شپه ورځ یو ځای کړی، نه حالات سم شي او نه هم چېرته په مړ خېټه روټۍ وخوړه. بیا هم په دغې شپه هغه د مدد دپاره د خپل پلار خواله ځي. هو هم د ده د زوړ کردار او د غربت د وجې ورته ډېر سپک ګوري او د هغه د مدد نه انکار کوي. په دې خفګان کې هغه هر څه هېروي او مجبوراً د خپل زوړ مشر خواله ځي چې هغه ورته ډېر سخت غوسه وي. خو څنګه چې ورته دی د خپلو حالاتو قصه کوي نو هغه ورله د یوې نوکرۍ دپاره شفارس کوي.
او څنګه چې په سبا باندې هغه ځای ته ورشي نو هغلته ورته پته ولګي چې د صفۍ د نوکرۍ دپاره هم د میټریک تعلیم پکار دی او فارم دغلته ډکولو په ځای باندې کور ته ښځې له راوړي چې ښځه ورله پکې دروغ ولیکي چې تعلیم یې د 10مه پورې کړي او ټول په خپله ډک کړي خو د انټرویو په وخت کې د هغه جعلي ډګري ګیره شي ولې چې هغه انګلیش هم صحیح نشي ویلی خو د ریچارډ د زارو د مینتونو د وجې ورله هغه یو موقع ورکوي او په دې سره ورته د ژوند اولنۍ نوکري میلاو شي هغلته په ورتګ ده ته پته ولګي چې دا د یوه د چپسو کارخانه ده چېرته چې به نور مزدوران د چوټۍ په انتظار او ده به په شوق باندې خپل کار کولو سره سره به په مشینانو هم غور کوو چې دا چپس څنګه جوړیږي څنګه مسالې پکې اچولې کیږي او کم قسمه چپس زیاتره خلک خوښوي ولې چې هغه د ورکوټوالي نه کاروبار شوق لرو د دې د وجې به یې دغه هر څه یاد ساتل یو ورځ یو زوړ ماشین خراب شي چې ټول چپس بغیر د مسالې نه بهر ته راوځي چې د کمپنۍ والې ټول راغونډوي او غورځوي یې په دغه ورځ ریچارډ څه چپس په خپل جیب کې اچوي چې په دغه شپه یې خپله مساله په دغه چپسو اچوي او په زوی یې خوري د مرچکي نه د زوی په سترګو کې اوښکې راشي خو په خوله یې دا خبره وي چې ابو زبردست ریچارډ فیصله کوي چې زه به دا چپس کمپنۍ ته وړم چې ښځه ورته وایي چې اخر د یو صفۍ والا خبرې ته بس وغوږېږدي چې ریچارډ ورته په جواب کې وایي چې که چېرې نن ما دا قدم وانغستو نو را روان نسلونه به هم داسې جاروګانې وخي په سبا باندې ریچارډ د کمپنۍ مین هیډ کوارټر ته رینګ کوي چې د کمپنۍ کس ورته وایي چې تاسو په کمپنۍ کې څه کار کوئ چې ریچارډ ورته وایي چې هسې خو زه د یو صفۍ والی یم خو زما مشوره ستاسو دا کمپنۍ په ټوله دنیا کې مشهوره کولی شي چې هغه ورته وایي تاسو لږ انتظار وکړئ زه د کمپنۍ مشر سره ستاسو خبرې کوم ریچارډ حیرانه وي ولې چې په ژوند کې په اول ځل دغه خبرې ته چا غوږ کېښود هغه چې څنګه د کمپنۍ مشر له رینګ ورکوي نو دی ورته خپل نوم وایي هغه ورته وایي چې ما سره خو دومره ټیم نشته چې تا سره ملاقات وکړم البته ته خپله مشوره زما خواله راوړه د هغې نه بعد به وکتلی شي بیا هغه دغه چپس بغیر د څه وی آی پي چمک دمک نه د مشر خواله ولیږي او څنګه چې تنه هغه یو چپس خوري خولې په سوځېدو شي او په سترګو کې اوښکې راشي چې لاور والا ډېره غوسه ورشي خو بل ته یې هم زړه وشي چې هغه پوه شي چې دا څه عام چپس نه دي او په ریچارډ پسې رینګ کوي چې ته ما سره یوه هفته پس خامخا میلاو شه ریچارډ حیران پاتې شي او د مشر سره د میلاوېدو دپاره تیاریانې شروع کړي هغه د کاروبار متعلق کتابونه لوستل شروع کړي چېرته چې هغه د برانډ او د اشتهار غوندې نومونه په اول ځل واوري د هغه بچي د سکول له کارونو په ځای باندې د چپسو په پیک کولو کې مصروف شي او ښځه دله یو نوي سوټ تیار کړي او اخر د ملاقات ورځ راشي ټوله کمپني سره د منیجرانو دغه استقبال ته د مخکې نه ولاړ وي او دوی خپل تقریر شروع کړي هیڅوک هم ورته په دروند نظر نه ګوري د هغوی دا سوچ وي چې د یو صفۍ واله به سي او کار به یې سي خو کله چې دوی دا ووایي چې خلک ستاسو څیزونه ځکه نه اخلي چې هغوی ته پکې ذایقه نه میلاویږي ما هغه ذایقه جوړه کړې چې کومه خوله سوځوي او په زړونو کې ځای پیدا کوي او په دې خبره سره د کمپنۍ مشر پاسي او د ده په دې مشوره باندې دا ذایقه په خپلو چپسو باندې د اچولو فیصله کوي او په لږ وخت کې دا چپس د خلکو پسندیده جوړ شي چې دوکان د دې نه بغیر دوکان نه ښکاري خو ریچارډ سره هم هغه وشي چې کوم هر کامیاب انسان سره د کامیابۍ نه مخکې کیږي هغه اوس د کمپنۍ د مسالو انچارج جوړ شي خو د کمپنۍ څه زاړه مشران د صحافیانو په ذریعې سره په هغه باندې د غلا الزام ولګوي چې دا فارموله د مخکې نه جوړه شوې وه دا ده پټه کړی چې د څه د وجې د هغه نه دا عهده هم واپس واخیستلی شي او واپس د صفۍ کار کوي او په دې خفګان کې د هغه نه ملګري تپوس کوي چې واقعي دا خبره همداسې را چې دا څنګه خلک وایي چې ریچارډ ورته وایي چې کله هم حق ته د ثبوت ضرورت نه وي ستا په سترګو کې صرف امید هم کافي دی هغه ریچارډ چې د خپلې فارمولې د وجې چیټوز نومې چپس د دنیا مشهورترین چپس جوړ شو او یو وخت چې د هغه کهانۍ به ماشومانو ته د کامیابۍ دپاره ورولې کېدې اوس هغه د شک په دایره کې راګیر شوی او هغه واپس هغه د صفۍ نوکرۍ ته واپس راغی خو د هغه مشر یو ډېر هوښیار سړی و هغه ده ته وایي چې ما خو صرف ته کتې چې واقعي ایماندار یې که نه صرف ما ته ایماندار ښکارېدي او دې د کمپنۍ دویم غټ مشر جوړوي تاسو ته دا نانۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رای په کمنټ کې ضرور راکړئ ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره ما له راکړئ اجازت بای بای